الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د بیټک ټي وي زه ډیره شکریا ادا کوم چې رالل او زمونږ له دا موقع راکړه چې مونږ دا میسج د خلکو ته ورسو. زما نوم فرقان دی او د ملاخیلو چم یم او د عوامي نیشنل پارټۍ د لاټین په نښه باندې د یوت کونسلر امیدوار یم. زمونږ د محله ملاخیل چم یو جرګه راغونډه شوه او په هغې کې د ټولې جرګې دا فیصله وکړه چې زمونږ به فرقان امیدوار وي د یوتو. او بیا مونږ خپلو مشرانو سره خبره وکړه، د عوامي نیشنل پارټۍ مشران چې رالل او هغې میټینګ کېدو نو په هغې کې هم زما نوم نامزد شو. نو په دې باندې دا د محله ملاخیلو ټول چم او د عوامي نیشنل پارټۍ د مشترکه فیصله وکړه چې فرقان به زمونږ امیدوار وي د یوتو. په دې باندې چې کوم دنو زما د نوم نامزدګي وشوه او زه د عوامي نیشنل پارټۍ د یوت امیدوار شوم. انشاءالله تعالی زه د خپل کلي د مشرانو د کشرانو د همزولو ډیر زیات مشکور یم. ما چې څومره پورې ملاقاتونه کړي دي نو زه 100% دا شور یم چې او انشاءالله تعالی زما کامیابی دا 100% ده، ځکه چې زه چا سره ملاو شوی یم نو هغه زه بېنوا نه یم رالیږلی، خامخا ما سره داسې طریقې سره ملاو شوي دي چې او دا اوټ د لاټین دی او دا اوټ د فرقان دی. نو زه د خپل د کلي مشرانو ډېر زیات مشکور یم. او بله داره چې زمونږ عوامي نیشنل پارټۍ په ډوډیر کلي کې چې کوم امیدواران دي یا نور زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ مشران دي هغه ډیر زیات خدمتونه کړي دي او هلته کې زمونږ چې کوم خدمت کوو هغه چانه پټ نه دی. دغسې زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ کوم صدر دی هغه هم موږ سره هلته کیوي، موږ یو ځای یو، د هغه خدمت هم چانه پټ نه دي. په دې وجه باندې موږ چې کوم دنو د خدمت په جذبه باندې راوتي یو او انشاءالله تعالی زه خپلو کلیوالو ته دا ویم چې تاسو به مایوسه کیږئ نه چې دا اوټ د لاټین په حق کې استعمال کوي. دا که هغه سید نظر دی، که هغه زمونږ اکمل خان دی، که هغه رائد بای دی، که هغه زمونږ د زنانو سیټ دی او که هغه زه یم، نو انشاءالله تعالی دا به د لاټین په حق کې استعمالوئ او تاسو به بالکل نه مایوسه کیږئ. که هغه د تاڼۍ حوالې سره وي، که د تحصیل حوالې سره وي، که زمونږ سره چې کوم د دې ممبرۍ سره ریلیټډ کوم خدمات دي هغې حوالې سره وي، نو انشاءالله تعالی دې ته مونږ د شپې هم تیار یو او د ورځې هم تیار یو. په 19 دسمبر چې کوم الیکشن دی نو زه د خپل کلي کینډیډیټانو ته دا یو درخواست کوم چې دا پرامن طریقې سره وشي، دې کې جنګ جګړه ونه شي او زمونږ دا 19 دسمبر چې کوم دی نو دا به تیر شي. خو که جنګ جګړه پکې نه وشوه نو هغه به د ټول عمر یو دغه وي او چې پرامن طریقې سره وشي نو بیا به ټول خپل عزیزان خپل رشته داران ټول به یو وي او بیا به دا الیکشن نه وي. خو هغه که فرض کو جنګ پکې وشو نو بیا به چې کوم دی نو هغه بیا نه دغه کېږي. نو زه دا خواست کوم ټولو کینډیډیټانو ته، د خپل کلي سرګرم کارکنانو ته، مشرانو ته، کشرانو ته چې دا الیکشن د پرامن طریقې سره وشي او تاسو وګورئ چې کم کسان د خدمت دي هغوی له اوټ ورکوئ او تاسو پکې نه خپله چې کوم دی نو دغه کولی شئ چې کوم کسان د خدمت دي که هغه تاڼې په لحاظ سره دي. زمونږ د جرنل امیدوار سید نظر هغه ټولو ته معلوم دی چې په تاڼه تحصیل کې ډېر زیات تعلق دی او د هر چا نه مخکې تاڼې تحصیل ته ځان رسولی وي. نو برای مهرباني تاسو ټول د لاټین په حق کې دا مهر استعمال کوئ. والسلام.